أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم غفور حليم مخکی آیت مبارکه کی د کافرانو د وسوسونه د ځان د بچ کولو حکم وکړلو. دې آیت کې د کافرانو دې آیت مبارکه کې د مسلمانانو دغه هزیمت یو سبب بیانېږي. فرمای ان الذين يقينا هغه کسان تولوا چې واوړېدل وګرځېدل د جهاد نه د میدان نه منکم ستاسنا یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې یعنی غزوه احد په موخه باندې چې کم کسان د میدان جنگ نه ووتل او لاړل غر ته وختل یا مدینې ته مخ کو او روانو. فرمایي انما استزلهم الشیطان یقینا خویولیو دوی لره شیطان دوی د شیطان د وسوسې د وجې نه وښویدل او دا شیطان چې په دوی باندې غالب راغی او دوی د شیطان د وسوسې ښکار شول ببعض ما کسبو د هغه ځینو ګناهونو د وجې نه کم چې دوی کړي وو چې پای کې یو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم مخالفت کولو چې نبی علیہ السلام څه کسان په یو ځای باندې مقرر کړو کېنولو او هغوی د نبی علیہ السلام د حکم ثانی د دویم حکم نه مخکې راکوز شول. الله تعالی فرمایي ولقد عفا الله عنهم او الله تعالی دوی ته معافي کړې ده. یو حدیث شریف کې راځي د یو عراق یو کس د حضرت ابن عمر رضی الله عنه سره ملاقات وکړلو او د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه متعلق تپوسونه وکړل او پای کې یو خبره دا وکړله چې عثمان غنی رضی الله عنه په بیت رضوان کې وو ناغوی نو یو تپوس بیا دا وکړو چې په غزوه احد کې هغه د میدان نه وتلی وونه هغه وی اوته نو داسې نور تپوسونه وکړل. یو تپوس دا وکړو چې په غزوه بدر کې هغه و نو هغه وی نو په دې باندې هغه ډیر خوشاله شو چې زموږ خبرې ثابت شولې او یو ناره وواهله. نو بیا حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه ته आवाज وکړو چې راشه زه تا پوهه کوم په غزوه بدر کې داغه نه کېدل دا د نبی علیہ السلام په حکم سره وو. داغه بیبي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور مبارک وا بیمار وا او نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ته زموږ سره زما او ته به دې لکه ته چې زموږ سره په دې کې شریک یې
او د دې د وجې نه بیا د غزوه بدر چې کوم مال غنیمت و پای کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته د غنیمت حصہ میلاو شو او په بیت رضوان کې نه کېدل اخو بیت رضوان شو د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د پاره هغه مکی ته لېږلی شو چې تا د مشرکین سره مذاکرات وکړه چې مونږ صرف عمرې لراغلی یو دلته کې هغوی مشرکینو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ایثار کړلو او خبره داسې پروپاګاندا شوله چې هغه شهید کړلی شو نبی علیہ السلام صحابه سره بیعت وکړلو د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د بدلی په اغستلو باندې او نبی علیہ السلام خپل دریم لاس هغه د صحابه په لاس لپاسه کې خودلو چې دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ لاس دی نو چې دا بیت داغه په سر باندې کېدو او نبی علیہ السلام خپل لاس داوی د لاس په ځای باندې شمار کو دا خو ډیر لوی سعادت دی ځکه چې داوی د لاس نه خو د نبی علیہ السلام لاس ډیر زیات غوړو او بیا د غزوه احد تذکره وکړه چې الله تعالی دغه په باره کې فرمایلی دي ولقد عفا الله عنهم چې ما دوی ته معافي کړې ده چې الله تعالی ته معافي کړې ده نو تاسو کې داوی ایبونه لټون کې ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور بخون کې دی حلیم بردبار دی یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تکونو کالذین کفروا تاسو د کافرانو په شانتی مکیږئ وقالو چې دوی ویل اخوانهم خپلو رونو په باره کې اذا ضربوا فی الارض کله چې دوی سفر کوي په ځمکه کې او کانو غزن یا دوی غزا کوي لو کانو عندنا ما ماتو کدوی زمون سره وي او د سفر لنوي تله یا غزا لنوي تله نو دوی به نه مړ شي وما قتلوا او نه به وجلې شي یعنی مؤمنان ته فرمایي چې تاسو د کافرانو په شان خبرې مکوئ دا د کافرانو خبرې دي چې کله یو کس په سفر لړ شي او په سفر کې مړ شي یا جنگ لړ شي او په جنگ کې قتل کړل شي نو کافر داسې خبره کوي یره کدی نه وی تلې نو دی باندې مړ شي نو فرمای دا خبره خود کافرانو خبرې دي یو مسلمان خو چرتم د سینې شي ویلې مسلمان خو هغه په تقدیر باندې ایمان دی او تقدیر دغه ته وای چې یو کس ته مرګ د نیټې نه مخکې نشي راتلی نه یو لمحه د نیټې نه مخکې مرګ راځي او نه یو لمحه د نیټې نه وروسته مرګ راتلی شي بلکې مرګ به راځي بالکل په نیټه باندې او داسې نه ده چې دا مرګ خود به خود راځي دا خو د الله تعالی په حکم سره راځي نو کله چې یو مسلمان ته څه مصیبت ورسي یا څه غم حادثه واقع راشي نو دی داسې وایي انا لله و انا الیه راجعون دا بس هغه د تقدیر لیکو او مونږ ته راورسېد نو دی دغه غم چې دی له په زړه کې او په دماغو کې ځای ور نه کي نو بس هغه په سر کې او په زړه کې پاتې نشي د هغه موزي ختم شي او کافر منافق چې داغه په تقدیر باندې ایمان نه نو کله چې دوی ته سم مصیبت ورسي نو دوی داغه شاربل شروع کی یره که په دغه موقع باندې ما دسی چل کړي وي
چې دې د تلو نه ما منع کړی وې، یره زه په خپله هم د سره تللی وې، یره دې له مونږ د پلاني ډاکټر نه علاج کړی وې، یره دې ما د دې پلاني شي د خوراک نه منع کړی وې. نو دې دغه شانتي هغه خبرې کم چې دته د هغه د ظاهري مرګ اسباب ښکاري دې دا بار بار دوهراوهي ځان سره، یره ما دا چل کړی وې نو دی به نه مړ شوی، که دی مونږ نه پرېښودی دی به نه مړ شوی، که ده له مونږ پلاني ډاکټر نه علاج کړی دی به نه مړ شوی. دا صدمه د ده دماغو ته وخیږي، د ده په زړه کې دا ځای وکړي، د دې نه بیا ډیپریشن او ټینشن جوړ شي، دا اعصابي بیماریانې پیدا کوي، دا بیا مستقل یو غم شي، یو حسرت افسوس د مرګ پورې دا بیا د ده د زړه نه او د دماغو نه وځي. نو فرمایي الله تعالی چې تاسو د کافرانو په شانتي خبرې مه کوئ، دا خو د کافرانو خبرې دي. که چېرې دوی د خپل وروڼو په باره کې وایي نسبي وروڼه چې که چېرې دوی زمونږ سره وي او دوی سفر نه وی کړی یا یې غزا نه وی کړی نو دوی به نه مړ کېدلی یا به نه قتلېدلی، لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم. دوی داسې خبرې کوي نو الله تعالی دغه خبره، دغه صدمه، دغه غم دې له د دوی په زړونو کې ځای ورکړي، دا همیشه دپاره د دوی دپاره یو حسرت، یو افسوس وګرځي. حسرت دې ته وایي چې په تېره شوي زمانه کې یو داسې واقعه او صدمه راغلي چې د هغې ازاله ممکن نه وي او هغه سړی بار بار یادوي. نو فرمایي چې دا خو الله تعالی د دوی دپاره یو لوی عذاب ګرځولی دی، نو دا د هغو دپاره عذاب دی، خو تاسو دا ځان له په زور عذاب مه جوړوئ. والله یحیی و یمیت، ژوندي کول او مړه کول خو الله تعالی کوي، نه سفر وجل کوي او نه غذا وجل کوي، نه ډاکټر وجل کوي او نه دوايانې چاله صحت ورکوي. صحت او مرګ خو د الله تعالی په لاس کې دی. والله بما تعملون بصیر، او الله تعالی تاسو چې څه کوئ دې لره لیدونکی دی. ان الذین، یقینا هغه کسان، تولوا چې ګرځېدلي دي د جنګ نه، منکم ستاسو نه، یوم التقى الجمعان، په هغه ورځ چې مخامخ شوې دوه ډلې، انما یقینا خبره دا ده استزلهم الشیطان، وښویول دوی لره شیطان، ببعض ما کسبو د ځینو هغه ګناهونو د دوی د وجې نه چې دوی کړي وو. ولقد عفا الله، او یقینا معافي کړې ده الله تعالی عنهم دوی ته. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی غفور بخونکی دی، حلیم بردباره دی. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، لا تکونوا کالذین کفروا، تاسو مه کېږئ د هغه کسانو په شان چې کفر یې کړی دی. وقالوا لاخوانهم، او دوی وایي د خپلو نسبي وروڼو په باره کې، اذا ضربوا فی الارض، کله چې هغوی سفر کوي په ځمکه کې، او کانو غزا، یا دوی غزا کوي، لو کانو عندنا، کاش چې وی دوی زمونږ سره، ما ماتو، نو نه به مړه شوي دوی، وما قتلوا، او نه به قتل کړلی شوي. لیجعل الله، د دې لپاره چې وګرځي دې لره الله تعالی حسرة افسوس، فی قلوبهم، په زړونو د دوی کې. والله، او الله تعالی چې دی یحیی ژوندي کول کوي، و یمیت، او مړه کول کوي. والله، او الله تعالی چې دی بما پای باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.